په دمه یو بوجي وړل غوړي ځان ته واخلې صحیح ده ته یې ډېر مستحق یې الله دې نیکعمل نیک سړي بچي یو څه راکړه راته دا به د تا نه قربان دا بېرته ما نه قربان یو غاړه راکړې د په ځای زه راغلی یم نن د مهیپر هغه اوله چړۍ خو به تاسو لیدلې دا مهیپر لاره ده دلته راغلی یم دغه ځای کې یو خدایي خدمتګار پسې راښکته سمو مې لیده عجب ستړی مش سلام علیکم څه حال دی په خیر یې دا چې تاسو وینئ سهار نه یا د شپې ناوخته یا سهار وخته چې راشي دا خدایي خدمتګار په دې ګولۍ کې ولاړ وي پوهېږئ دا لویې ټرالۍ یا دا ټیلرې چې راځي هغه خو هغه لاس قیدي دلته خو افغانستان لاس تاسو پوهېږئ چې ښي لاس دی نو هغه چې دې خوا نه هم راځي مجبور یې هغه لاس واخلي او که دې خوا نه هم راځي هغه لاس واخلي نو دلته سره موټر سره مخامخ کېږي دغه خل دی چې بغیر د کوم تنخوا نه بغیر د کوم امتیاز نه په دې سپین ږیري ځان باندې ټوله ورځ ولاړ یم همداسې ده څو بجې راځي 5 بجې راځم سهار 5 بجې او ماښام 6 بجې ماښام 6 بجې معاش دې څومره دی معاش نشته فی سبیل الله ولاړې که چا سره راکړي که نه یې راکړي بس څونه بچي دي کور کې دي 15 بچي مې دي مالته 15 بچي بس ټول فقط تا ته سترګې دي ما ته سترګې دي بس د خدای له نیولې زما یې هغه مسافرو ته زما خواست دی خصوصا ټرېلیو والا ته خصوصا په دغه لاره چې چکر ته ځي سروبي ته ځي یا مثال فرض کړه کابل ته چکر ته راځي اقلا یو 3000 4000 روپۍ خو به تاسو وباسلې چې دا به د چکر کې مصرف کو د دغه نه 50 افغانۍ دې سړي ته ورکړي دا زموږ او ستاسو د ژوند لپاره ټول ورځ په دې سپین ږیري ځان باندې پوهېږم پښې دې درد کوي پښې خو م درد کوي چې څومره په ځان باندې نه وي چې سملې په ځان نه وي پښې دې هم درد کوي دا ګوره ډېر غیرتي خل دي په الله قسم اوسه پورې خو به یې چاته نه ویلې لاس به یې نه ویلې چې راکړه چې هر سړی ودرېده چې چا راکړو دا ورته کو چې الله مل شه الله دې مخ رڼا کړه الله نیکعمل نیک سړي بچي لري ښه او چې څوک راځي کې په خیر لاړ شي خبره ختمه دا بهترینه خبر ده الله دې نور هم درته همت درکړي کاکا تاسو ته د خدای پاک جزای خیر درکړي تاسو د الله ګناهګار یو کلام په دې کار کې وبخي الله اکبر څومره غټه خبره ډېر د الله ګناهګار یو که خدای پاک مو په دې کار کې وبخي مقصد هغه مادیات نه دی مقصد د خدمت دی او بل د الله اجر دی هغه مادیات چې څوک ورکوي خدای پاک دې هغې ته اجر ورکړي مخکې مې خبر درته وکړه د دې خلکو لاسنیوی وکړي کاکا ته د ډېرو پیسو لایق یې ما سره ډېرې کم اندازه دي دا به زه درکړم 1 2 3 4 5 6 په دمه یو بوجي وړل غوړي ځان ته واخلې صحیح ده ته یې ډېر مستحق یې الله دې نیکعمل نیک سړي بچي خیر الله دې په خوشحالي خیر الله دې غم نه وساته عزتمن الله دې هغه دنیا خیسته کړه دا خو باني دنیا ده سم نه دي بس فقط د دې دا دعا ډېر خوند کوي ما ته یو څه راکړه یو څه راکړه راته دا به د تا نه قربان دا بېرته ما نه قربان یو غاړه راکړې د په ځای